په ننګرهار ولایت کې د بیلابیلو کشفي عملیاتو پر مهال زیات شمېر سپکې او درنې وسلې، چاودېدونکي توکي او مهمات کشف او نیول شوي دي. د ننګرهار د استخباراتو مشر وایي ځانګړو ځواکونو په تېرو 3 ورځو کې بیلابیل عملیات ترسره کړي چې پر مهال یې وسلې او مهمات نیولي دي. د ننګرهار ولایت د استخباراتو ادارې مختلفو مدیریتونو د ننګرهار ولایت په مختلفو ولسوالیو او مرکز کې یو لړ ځانګړي عملیات تر اجرا کړ چې د هغه په نتیجه کې د ننګرهار ولایت په مختلفو ولسوالیو او مراکزو کې د غلو اختطافګرو یو اندازه مهمات او وسلې لاسته راغلي او هغه څه چې دوی په دې تخریبي کړنو کې استعمالول چې د هغې جملې څخه تقریبا 8 شمیره اسلحه ده چې د پیکا ده، کلاشینکوف دي، خفیفې دي او د شکه ده، همدارنګه کمانچې دي او بعضې خپل لاس باندې جوړ شوي. د استخباراتو منسوبینو دغه عملیاتو پر مهال هغه لارۍ موټر هم کشف او ضبط کړي چې قاچاقړونکو پکې په ډیر مهارت وسلې، چاودېدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو. د ننګرهار ولایت په ګمرک ساحې کې په هغه لارۍ کې ونیو چې په ډېر مهارت سره دا ځای پر ځای شوی. تاسو ګورئ دا د ګاونډي هېواد نه راغلی و او دغه سامانونه د پاسه یې په دا ګټې ایښې وې، لاندې پکې دا سامانونه ځای پر ځای کړي. تقریبا 3 ډاټسنه سامان ونیول شو چې جمله څو تقریبا تعداد یې دغه راځي 320 نګه دا تور مزې دی او تقریبا دا 15 دانې خفیفې دي او 10 دانې کلاشینکوف دي، 15 پیکاګانې دي پیکا او یو دا شکه ده امریکایي او یو MP5 ټوپک دی، یو تمانچه ده او دا 3 دانې نارنجکې دي روسۍ. نو دا مختلفو نوع مهمات دي، دا د نارنجکو مرمۍ دي، ګرنیټونه دي، دا ونیول شو او 4 دانې راکټ دي. دغه لارۍ موټر چې سوداګریز توکي پکې بار وو له پاکستان راغلي چې د ننګرهار ګمرک سیمه کې کشف او ونیول شو. انفجاري مواد دي او 10 بوجې پوتاشیم دي، څه پټاکۍ دي 2.5 په تعداد کې او نور مختلفو نوع مهمات چې دوی څخه نیول شوي دي او دوی غوښتل چې په ده باندې د ولس امنیت ګډوډ کړي، خو الحمدلله دوی خپلو مقاصدو ته ونه رسېده او د ننګرهار ولایت د استخباراتو زړورو مجاهدینو دا په خپل وخت باندې د دوی هغه پلانونه خنثی کړل او د ده په تړاو باندې 4 نفره نیول شوي دي چې د بعدي اجراتو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته وپېښ شي. د ننګرهار د استخباراتو رئیس وایي ځانګړو ځواکونو د کشفي معلوماتو پر اساس په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې د ورانکارو ډلو پر مرکزونو هم عملیات کړي چې پر مهال 4 کسان نیول شوي.